د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو په پښتونخوا کې یو ډیره افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده چې ډیر خلک یې خفه کړي دي. دا واقعه په کوهاټ کې شوې ده چې یو پلار را پاسېدلی دی او خپله لور یې وژلې ده. تر اوسه پورې دا معلومات نه کیږي چې لور نه داسې کومه خطا شوې وه او یا څه بله غلطي کړې وه چې پلار یې را پاسېدلی دی او خپله لور یې وژلې ده. دا واقعه چې په کوهاټ کې شوې ده ویل کیږي چې د کورني څه مشکلاتو او مسایلو په وجه باندې پلار د خپلې لور قتل کړی دی او هغه یې په ډیر بېرحمانه مرګ باندې وژلې ده. دغه پلار چې قدیر نومې دی او خپله 18 کلنه لور یې وژلې ده او بیا تښتېدلی هم دی چې د دغه ځای یو اوسېدونکی چې فیاض نومې دی هغه راغلی او پولیسو ته یې رپورټ کړی دی او د پولیسو مشر دغه ټول FIR لیکلی دی او د دې جینۍ د پلار په خلاف یې درج کړی دی. پولیس وایي چې موږ کوشش کوو چې زر تر زره دغه مجرم ونیسو او سخته نه سخته سزا ورته ورکړو ځکه چې قانون د ټولو لپاره یو شانتې دی او د یو لوی جرم هم کړی دی چې خپله لور یې په ډېر بېدردۍ سره وژلې ده. دوستانو د دې ویډیو او د دې واقعې تفصیل هم دومره و چې نور تفصیل موږ ته راورسیږي نو موږ به خپلو مینوالو سره خامخا شریکوو. دا وه د پښتو پوسټ چینل د نن ورځې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه.